یا د بعض بزرګانو متعلق راغلی دي. شیخ عبدالقدوس گنگوهی رحمه الله د گنگو په هندوستان کې یو ځای دی، یو وطن دی، د هغې ډېر لوی بزرګ شیخ. پر هغې باندې به همیشه د استغراق حالت او پر هغې باندې به هغه کیفیت دا رقم و چې هغې به په هیڅ باندې نه پوهېدی. په ورځو به د هغې په کور کې خوراکه نه وه او د هغې په مزاج کې د خوراکې خوړلو عادت به نه و. یو ځل در 10 ورځو پورې د هغې په کور کې فاقه الوژه تېره شوله. آخر بچانو ژړا شروع کړه او ورته ویل چې حضرت زموږ د خوراکۍ دپاره بندوبست. لیکن ما درته ویل دی به د استغراق په حالت کې باره به یې د اسمان ته وکتل، باره به یې ورته ویل چې بچانو تاسو انتظار وکړئ، ډېر دیګونه پخېږي او ستاسو دپاره بهترینې نفقې را روانې دي. لیکن هغه دیګونه څه وو؟ هغوی د جنت دیګونه لیدل، هغوی په فضا کې دیګونه لیدل، هغوی د الله تعالی نعمتونه لیدل. پر هغوی باندې د استغراق کیفیت او پر هغوی باندې د غلبې د حال کیفیت. اوس په دغه حال کې هغې معذوره انسان بلل کېدی. په دې حال کې پر ده باندې د بچانو د نفقې وجوب نه و. په دغه حالاتو کې که چیرې په دغه عالم کې پر ده باندې 6 لمنځونه وخت در وخت تیر سي، د الله تعالی د طرفه دغه لمنځونو قضا له ور باندې نه وه، نو د هغې د استغراق حالت به و، د هغې د عذر کیفیت به ولو. لیکن عام انسانان د هغې دپاره د دغه انسانانو دغه عادت او د دغه انسانانو دغه عمل قابل تقلید نه دی چې هغوی دا رقم زندگی تیره کړې ده، ما او تا به هم دا رقم زندگی تیره وکړو. نه، زما او ستا دپاره قابل عمل دا د پیغمبر علیه صلات وسلام لفظي او لساني احادیث دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ته چې کومه صدقه کوې بهترینه صدقه هغه ده ما کان عن ظهر غنن، چې د هغې څه وروسته ستا په کور کې یو څه شی پاته سي او ستا ضرورت په هغه باندې پوره کېږي. دا نه معنا چې نن دې صدقه وکړه او سبا ورته ته د سوال سره مخامخ او د سوال کولو ته مجبور یې. نو درېیمه جمله پیغمبر علیه صلات وسلام د دې امت دپاره بهترین نصیحت دا کوي چې بهترینه صدقه هغه ده چې هغې د ضرورت سبا دي او د هغې په خاطر باندې انسان د مشکلاتو د پریشانیو سره نه مخامخ